دا چې زما د مکتبونو سیستم داسې جوړ شوی چې ماشوم د 8 بجو نه لاړ شي تر 12 پورې مزخرف ده. زه ویریږم که چېرته زما ماشوم پیدا شي شاید زه سرمعلم ته رشوت ورکړم او ورته ووایم چې کله زما ماشوم مکتب ته راسي یوازې به 2 ساعته دلته اوسي او دلته لیک او لوست زده کوئ 2 ساعتونه وروسته مې زه ماشوم بیرته وباسم. امامه یې غیر حاضروئ. زمونږ سیستم مات سیستم ده او دا یوازې زمونږ سیستم نه ده، دا نړیوال مات سیستم ده او دا سیستم د دې د خاطر رامنځته شوی ده چې زمونږ نوی نسل روباتیک او کله چې روبات دی نه جوړ کړو هغه اوس عادت شوی دی چې د 8 نه تر 12 پورې مکتب کې درس وایي. سبا ته چې هغه ځوان کېږي عادت شوی دی چې 8 نه تر 9 پورې دفتر کې د کمپیوټر تر شا کینی او خپله ټوله ځواني په 4 دیوالونو کې تیره کړي. بس که ته غواړې یو انسان چې مستقل دی داسې عادت کې چې هغه مستقل نه اوسي بلکې غلام اوسي باید د ماشومتوب نه ته هغه ټرین کړي. ولې شاروګانې چې غواړي په خبرو یې راولي او کورنۍ شاروګانو شي کله چې پیدا کېږي د ځالې نه یې په لومړۍ میاشت کې راولي. هر هغه شارو چې ته په 3مه میاشت د ځالې نه راواخلې اول خو یې راخیستی نه شي چې نور هغې پرواز زده کړی نور هغه تا ته ځان ګیر کې نه درکوي. فرض وکړه تا په ډېرو مشکلاتو هغه ګیر کړه کله چې پنجرې کې واچوله او کور ته دې راوړله هغه تا ته نه تسلیمیږي یا به مړه کېږي یا به زړه چې له منځه به ځي. هېڅکله هغه کورنۍ شارو کېږي نه. پس دوی د ماشومتوب نه غواړي زموږ ذهنیتونه غلام اوسي تر څو وشو کولی د 8 نه تر 9 پورې کار وکړو او که چېرته ټول افغانان 8 نه تر 9 پورې کار وکړي او مستقل نه اوسي پس دو کریټیف یا خلاقه نه دي تر نو نشي کولی چې ټکنالوژي کې امریکا سره سیالي وکړي دو نشي کولی چې بیا انګلستان ته په ټانګونو کې ماته ورکړي او دغه سیستم دی چې باید مات شي دغه سیستم دی چې باید له منځه لاړ شي. اما د چا په واسطه دغه پوښتنه ده چې لا هم وخت غواړي دغه پوښتنه ده چې لا هم پې کار کول سخت دي. تاسو وګورئ د مدرسې یو زده کوونکی نسبت د 12 صنف نه فارغ شاګرد د عقیده ډیره ستره ده. د حاضر دی چې جنګ وکړي په میدان کې، د حاضر دی چې تسلیم نشي، دا بې غیرتي نه کوي. ولې په مدرسو کې دوی ته اولویتونه ورزده کیږي د خپل دین او د عقیدې، اما په مکتب کې ماته سره زده کول کیږي په 18 کالو کې هیڅ پرته د لیک او لوست. پس زه څنګه کولی شم د 8 تر 12 بجو پورې خپل وخت په داسې یو مکتب کې تیر کړم چې د هغې 18 مضمونو کې کیدای شي په راتلونکي کې زما 1 یا 2 مضمونونه په درد وخوري. د یو ډاکټر په توګه کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم زما اوس یوازې بیولوژي په درد خوري، حتی بیولوژي مې په درد نه خوري.